السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو قدرمنو زده کوونکو، زه امید لرم چې تاسو به د لسم ټولګي تیر درس تعقیب کړی وي. دا د نن یو ځل بیا د لسم ټولګي یوه نوې برخه در وړاندې کوم. پنجي او پروټوسټا د نن ورځې زموږ او ستاسو موضوعات دي. غواړو چې دا تشریح کړو. لومړی موږ په پنجي باندې بحث کوو. پنجي خو مخکې د دې چې پنجي موضوع باندې بحث وشي، لومړی خبره دا یادوم چې د ګردې نړۍ ټول ژوندي موجودات په پخوانۍ طبقه باندې کې په شپږو عالمونو، ولې په اوسنۍ طبقه باندې کې په 5 عالمونو باندې ویشل شوي دي. د بکټریاو عالم دی، د پنجانو عالم دی، د پروټوسټاو عالم دی، د نباتاتو عالم دی، د حیواناتو عالم دی. پنجي د ژوندیو موجوداتو یو ځان ته کینګډم یا عالم دی. پنجي کې چې څومره ژوندي موجودات شامل دي، هغوی کلوروفیل نه لري. څه شی نه لري؟ کلوروفیل نه لري. کلوروفیل د حجراتو په سایتوپلازم کې د کلوروپلاست په نامه سره یو ارګانیل دی. د هغې کلوروپلاست د ارګانیل په منځ کې کوچني شین رنګه ذرات د کلوروفیل په نامه یادیږي. ټول هر هغه ژوندي موجودات چې کلوروفیل ولري د ځان لپاره غذا په خپله تیارولی شي. نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو لپاره یې هم تیاروي. خو ټول هر هغه ژوندي موجودات چې کلوروفیل نه لري، نه د ځان لپاره او نه د نور لپاره د غذا د برابرولو توان لري. نو پنجي د ځان لپاره غذا په خپله نشي تیرولی. پنجي کې شامل ژوندي موجودات حرکت نشي کولی. حرکت نشي کولی. پنجي کې شامل ژوندي موجودات حرکت نشي کولی. حرکت ځکه نشي کولی چې د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري. ګورئ، د ژوندیو موجوداتو حرکت د حرکي غړو په وسیله باندې صورت نیسي. حرکت څه ته ویل کېږي؟ له یو ځای نه بل ځای ته تګ ته حرکت وایي. دا حرکت ځینې ژوندي موجودات کولی شي، ولې ځینې نشي کولی؟ ځکه ځینې حرکي غړي لري، ځینې نه لري. هغه چې حرکت کولی شي یا به پښې لري، یا به وزر لري، یا به سلیا لري، یا به پلجي لري، یا به کاذبې او دروغجنې پښې لري لکه امیب. د دې په وسیله باندې به حرکت کوي. خو پنجي د دې ټولو له جملې څخه یو هم نه لري، نو له یو ځای نه بل ځای ته حرکت هم نشي کولی. پنجي کې شامل ژوندي موجودات یو حجروي یا څو حجروي دي. یعنی پنجي کې داسې ژوندي موجودات شته چې جوړښت یې له یوې حجرې څخه شوی وي، لکه خمیرمایه. پنجي کې داسې ژوندي موجودات هم شته چې جوړښت یې له ډېرو حجراتو څخه شوی دی، لکه ماشروم، مرخیړي. از ځینو د لرګیو د پاسه هم رشنه کېږي، یا هغه سیمې چې د غذایي موادو له پلوه غني دي په هغې کې رشنه کېږي. نبات ډوله شکلونه دي. مرخیړي، څوک ستوري ورته وایي. دا څو حجروي دي. او بل دا چې ځینې پنجان ګټور دي، خوړل کېږي، زموږ او ستاسو د غذا یوه برخه ده، لکه مرخیړي. خو ځینې پنجان که وخوړل شي ان د مړینې سبب هم کېږي. لکه د مرخیړیو ځینې نوعې دي، که وخوړل شي نو د مړینې سبب هم کېدلی شي. راځو د پنجي استوګنې ته. استوګنې
چیرته ده استوګنه په نمجنو سیمو کې استوګنه لري په تیارو سیمو کې استوګنه لري په تاودو سیمو کې استوګنه لري او د عضوي موادو لرونکي ځمکو کې هم استوګنه لري په دغه څلور محیطونو کې دوی استوګنه ده په داسې محیطونو کې دوی استوګنه یا ژوند لري ښه وده کولی شي ښه ژوند ته ادامه ورکولی شي راځئ اوس په دې باندې بحث وکړو چې پنجي کوم رول لري په محیط کې په محیط کې د پنجي رول څه دی پنجي په محیط کې رول باندې خبرې کوو اول درمل جوړونه کې رول لري پنجي په درمل جوړونه کې رول لري زیاتره یوناني طبيبان د پنجانو د ځینو نوعو څخه په خاص ډول د مرخیړیو څخه په یوناني درملو جوړولو کې ګټه اخلي درمل ترې جوړوي بل رول په محیط کې دا دی چې مړه جسدونه تجزیه کوي په تجزیه کې رول لري څومره ژوندي موجودات چې د وخت په تېرېدو سره مري بیرته د خاورې یوه برخه ګرځي دا هم د بکټریاو تر څنګ د پنجانو برکت دی چې هغه تجزیه کوي او بیرته د خاورې یوه برخه ګرځي همدا ډول پنجان ځینې ناروغۍ رامنځته کوي لکه د پوستکي ناروغۍ پوستکي ناروغۍ لکه رنګ وارم ورته ویل کېږي رنګ وارم ناروغي دا د پنجانو په وسیله باندې رامنځته کېږي ځینې لکه مخکې مې چې ویلې د مړینې سبب کېږي لکه د مرخیړیو ځینې نه وی همدا ډول ځینې د نباتاتو د حاصلاتو تباه کوونکي دي حاصلاتو د له منځه وړلو سبب کېږي که ملیدلی وي د دې غنمو بمبل ځینې وخت تور رنګ لري په بخښنې سره د ماشومتوب کې به دغه د غنمو په تور وږي باندې خلکو دغه وړو ماشومانو به د بریتونه جوړول که نه همدغه تور وږی دا د څه شي برکت دی دا د همدغه پنجانه برکت دی چې د دې پر ځای باندې چې غنم راونیسي واګې د غنمو نه ډک شي واګې تور رنګ غوره کوي واګې د غنمو پر ځای باندې تور رنګ ذرات نیسي یا تور رنګ ذرات باندې اوړي دا هم د برکت ده همدا ډول په محیط کې د محیط په صفوالي کې مرسته کوي چاپیریال کې ځکه چې کله مړه جسدونه تجزیه کوي بالاخره د خاورې یوه برخه ګرځي محیط د دې څخه په امن کې پاتې کېږي او بالاخره محیط صفا کېږي دا هم د دې له برکته دی نو وایو چې په لویه کې په محیط کې د پنجانو رول همدا دی مونږ د پنجانو پر رول د پنجانو په خصوصیاتو د پنجانو په استوګنه باندې پوه شو اوس د پنجانو ځینې ډولونه هم بیانوو ځینې ډولونه د پنجانو باید موږ وپېژنو چې کوم دي
ما لیکمه د نباتاتو پارازیت پنجی plant parasite پنجی. دویم ډول مونږ ورته وایو چې مرخیړي یا ستوري. مرخیړي یا ستوري چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته ماشروم ویل کېږي. دریم خمیرمایه. yeast یا خمیرمایه. خمیرمایه یعنی yeast. دا ډول د ځینې چونیاسي ورته ویل کېږي. دا چونیاسي دا هغه غذایي مواد چې زموږ او ستاسو څخه په یوه لوښي کې پاتې شي او د لږ وخت وروسته به تاسو ووینئ چې هغې باندې شین رنګه طبقه یا پوړ جوړیږي. دا شین رنګه طبقه یا پوړ چې دی دا په خپله د پنجانو اغیز او تاثیر دی چې په دې غذایي موادو باندې کړی دی. نو دا د پنجانو هغه ډولونه دي. نو دا د پنجانو درس. اوس راځو پروتوستاو ته. پروتوستا څه شی دی؟ انشاءالله چې په پنجانو کې څه پاتې نه شول، که بیا هم پاتې وي نو تاسو پوښتنه کولی شئ او پوښتنه زموږ د ټلویزیون پر سکرین باندې د درکړل شوو شمارو په اساس باندې کولی شئ. راځو پروتوستا. پروتوستا د رامنځته کولو لامل باندې غږیږم چې پروتوستا په کوم وخت کې رامنځته شوه. کله چې د ژوندیو موجودات په دوو برخو باندې ویشل چې یو حیوانات و یو نباتات و، ارسطو ویشلي و. بیا د وخت په تېرېدو سره ځینې داسې ژوندي موجودات کشف شول چې هغوی هم د نباتاتو او هم د حیواناتو ګډ خصوصیات درلودل. لکه زه یو مثال لیکمه. یوګلینا. یوګلینا یو حجروي ژوندی موجود دی. یو حجروي ژوندی موجود دی. دا یوګلینا چې ده دا په خپل جوړښت کې یو ارګانیل لري چې دغه ارګانیل ته ویل کېږي چې کلوروپلاست ارګانیل. د کلوروپلاست په داخل کې کوچني شین رنګه ذرات لري. دې ذرات ته د کلوروپیل کلمه استعمالیږي یا کلوروپیل ذرات دي. د یوګلینا داسې خصوصیات لري چې د لمر وړانګې یا د لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. یعنی د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي. موږ وړاندې ویلې چې کوم ژوندي موجودات چې کلوروفیل لري د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي. کوم ژوندي موجودات چې کلوروفیل نه لري د ځان لپاره غذا په خپله نشي تیارولی. یوګلینا چې کلوروپلاست لري او کلوروپلاست کې شین رنګه ذرات کلوروفیل لري نو د ځان لپاره غذا هم په خپله تیاروي. نو په همدې سبب سره موږ وایو چې دا کټ مټ د نباتاتو خصوصیات لري. ځکه نباتات هم د ځان لپاره غذا په خپله تیاروي ځکه کلوروفیل لري. خو نباتات له یو ځای نه بل ځای ته حرکت نشي کولی. حال دا چې پروتوستا یوګلینا له یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي. ځکه د حرکت لپاره
فلاجیل لري. مونږ ویلې چې کوم ژوندي موجودات چې د حرکت لپاره حرکي غړي لري دا به حرکت کولی شي، کوم چې د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري دا حرکت نشي کولی. دا یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي، دا د حیواناتو صفت دی. خو دا چې کلوروفیل لري، ځان ته غذا په خپله تیاری، دا د نباتاتو صفت دی. نو په همدې اساس باندې یوګلینا ده چې هم د نباتاتو او هم د حیواناتو ګډ خصوصیات لري. یوګلینا ته موږ نشو ویلی چې دا نبات دی، یوګلینا ته موږ نشو ویلی چې دا حیوان دی، ځکه حیوانات کلوروفیل نه لري، ځان لپاره غذا په خپله نشي تیرولی، بلکې خپله غذا به له نورو ژوندیو موجوداتو نه اخلي یا به د نورو ژوندیو موجوداتو له برکته ځان ته تیروي. نو په همدې سبب سره دا ډول ژوندي موجودات چې کله منځته راغلل دا ټولې په یو عالم کې شامل کړل چې هغه عالم ته یې څه ویلی؟ پروټوستا عالم، کینګډم پروټوستا. نو پروټوستا کې شامل ژوندي موجودات هم د نباتاتو هم د حیواناتو ګډ او مشترک خصوصیات لري، نو ځکه د پروټوستا عالم رامنځته شوی دی چې نه نباتاتي او نه حیواناتي. اوس دې ته راځو. پروټوستا یو حجروي یا څو حجروي ژوندي موجودات دي. پروټوستا کې چې څومره ژوندي موجودات شامل دي دا په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، حجراتو د شمیر په لحاظ باندې. یوه ډله نباتاتي یو حجروي دي، له یوې حجرې څخه شوی ده، لکه وړاندې مې چې ویل یوګلینا، جرادیا، پلازمودیم، مداسې نور. خو یوه ډله پروټوسټاوې داسې دي چې جوړښت یې له زیاتو حجراتو نه شوی ده، له ډېرو حجراتو نه، لکه الجي. نو یو حجروي یا څو حجروي ژوندي موجودات دي. دویمه خبره، پروټوسټا چې دا هغه زوجي او غیر زوجي ډیرښت لري، ډیرښت لري. یعنی د دوو پروټوسټاو په یو ځای کېدلو سره مثل اولاد تولیدېدلی شي او د دوو پروټوسټاو د یو ځای کېدلو پرته هم د دوی تکثر صورت نیسي. همدا ډول پروټوسټاوې چې دي دا مونږ په څو برخو باندې ویشو. مثلا ځینې د څه شي په اساس باندې، حرکت په اساس باندې، ځینې د حرکت په اساس باندې سلیاوې لري، په پنځو برخو باندې ویشل شوي دي. ځینې پروټوسټاوې سلیاوې لري د حرکت لپاره، لکه پارامشیم، حرکت د سلیاو په وسیله باندې کوي. ځینې پروټوسټاوې هغه د حرکت لپاره پلاجیل لري، لکه یوګلیناوې د پلاجیل په وسیله باندې حرکت کوي. ځینې پروټوسټاوې هغه د حرکت لپاره کاذبه او دروغجنې پښې لري، لکه امیب. امیب هم یو پروټوسټا ده. ځینې پروټوسټاوې د حرکت لپاره حرکي غړي نه لري، خو له یو ځای نه بل ځای ته تګ د دوی د نورو ژوندیو موجوداتو په واسطه باندې، لکه پلازمودیم چې له یو ځای نه بل ځای ته د څه په وسیله باندې، د اناپیل ښځینه ماشي په اساس باندې انتقالیږي. همدا قسم ځینې پروټوسټاوې چې دي هغه د په ابتدایي حالت کې، په لاروا حالت کې سلیاوې لري، خو کله چې بلوغت حالت ته رسیږي نو سلیاوې له لاسه ورکوي. دا ډول د پروټوسټاو ډول یا شکل یا نوع هغه پوډو پیرا په نوم سره یو ژوندی موجود دی چې د ابتدا کې سلیاوې لري، او کله چې هغه بلوغت حالت ته رسیږي نو په نتیجه کې څه کېږي؟ هغه حرکي غړي له لاسه ورکوي چې هغه سلیاوې دي. دوی په محیط کې څه رول دی؟ پروټوسټاوې په محیط کې څه رول لري؟
پروټوستاوې ځینې ګټورې دي ځکه چې پروټوستاوې په هاضمي سیستم کې برخه اخلي او په هضم کې رول لري. ځینې پروټوستاوې په هاضمي سیستم کې برخه اخلي. ځینې پروټوستاوې هغه ګټورې نه دي، مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي، لکه پلازمودیم یو حجروي ژوندی موجود دی چې د پروټوستاوو په عالم کې راځي. کله چې د ښځینه اناپیل ماشي په وسیله باندې د خوسا ډنډونو یا چټلو محیطونو څخه راوړل شي، موږ او تاسو ته د خلتم په وسیله باندې پیچکري شي، وینې جریان ته شامل شي، موږ او تاسو د وینې سره کره تر حملې لاندې راولي، نو په نتیجه کې موږ د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کیږو. معمولا د ملاریا په ناروغۍ کې زموږ او تاسو د بدن تودوخې درجه 40 درجه سانتیګریډ کیږي او همدا قسم سره د وینې له کموالي سره هم مخامخ کیږو او بل اخره موږ ډیر نارام او ناراحت وو. د دې لپاره چې او لوړه تودوخې په اساس باندې موږ ډیره زیاته خوله هم بدن تولیدوي. د دې لپاره چې د دې ناروغۍ څخه مو نجات حاصل کړی پخوا وختونو کې موږ د دې لپاره د دې ولې یو ډول ونه نبات دی، هغې ته ولې د هغې له پوستکي څخه به یو ډول ماده رااخیستل کېده کوینین په نوم سره، دغه به د دغې ناروغۍ باندې اخته اشخاصو ته ورکول کېده او په نتیجه کې به د دې نجات حاصلېده. ځینې د افریقایي خوب ناروغۍ منځته راوړي. په افریقا لویه وچه کې یو ډول ماشي دي چې هغه داسې پروټوستاوې تاسو ته پیچکري کوي چې بالاخره هغه پروټوستاوې مستقیما په عصبي سیستم باندې تاثیر لري او عصبي سیستم فعالیتونه نهي کوي او موږ آرام ډول سره په خوب باندې ویده کیږو، نو ځکه ورته افریقایي خوب هم ویل کیږي. او داسې ډول نو پروټوستاوې په محیط کې زیات رول لري یا زیاتې ځینې ناروغۍ تولیدونکي دي، ځینې ګټورې دي. نو په همدې اساس باندې موږ درس په همدې ځای باندې پای ته رسوو. که درس باندې پوه شوي نه وای بیا هم کولی شئ پوښتنې راولېږئ. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم، تر هغې مو الله مل شه ښې چارې ښه وختونه ولرئ.